زما عزتمن مشرانو د معاشرې د کېدو په سلسله کې ما تاسو ته بیان شروع کړل. څه داسې ذرایع او اسباب وو چې د نورو سره تعلق لري. د مور پلار حق، د ګاونډي حق، د ښځې حق، د رشته دار حقونه ادا کول او هغه پېژندل، دې سره معاشره ښه کېږي. دویم داسې چې ذاتي عمل به دې سي. نو ذاتي عمل کې خدای پاک فرمایي په خپله چې موږ سړی د خرابو خبرو نه منع کوي، د غلطو عملونو نه او د بېحیایۍ د خبرو نه. دا د قرآن شریف بیان دی په 21مې پارې په سر کې. بیا مې درته ویلي چې ډېر خلک خو لمونځونه کوي، هغوی چرس هم خرڅوي، لمونځونه کوي، پوډر هم خرڅوي، لمونځونه کوي، ښځې هم خرڅوي، نور جرایم هم کوي. نو څنګه موږ د نارواو نه منع کوي؟ نو ما ورته ویلو چې د دې دوه جوابه کېدی شي. اول خو دا چې خدای مه کوه، خدای به دروغ ویلي، نو دا جواب خو غلط دی، خدای دروغ نه وایي. دویم جواب دا دی چې موږ به هغه مونځ نه کوو چې سړی د نارواو نه منع کوي. صحیح دا ده چې زموږ مونځونه هغه صحیح او معیاري نه وي. د دې وجې نه زموږ اصلاح پرې نه کېږي. صحیح مونځ څه ته وایي؟ نو ما ورته تېره جمعه کې ویلي چې یو د مونځ بدن دی، باډي ده، او یو د مونځ ساه او روح دی. نو د مونځ د باډۍ بیان مې درته کړی او د روح او د ساه لپاره. باډۍ کې مې درته دا ویلو چې مونځ د څلورو څیزونو نه جوړ دی. ګورې د دې علم فرض دی او دا بیان ساتل. اول ورته فرض وایي، هغه شپږ څیزونه د لمانځه کې. دویم ته واجب وایي، هغه 14 څیزونه د لمانځه کې. دریم ته سنت وایي، هغه 21 څیزونه د لمانځه کې. څلورم ته مستحب وایي، هغه 15 څیزونه د لمانځه کې. نو چې دا فرض، واجب، سنت، مستحب سړی پوره کړي، د مونځ شکل او باډي او صورت یې جوړ شو، لاش تیار شو او جمدي کېږي به پسه. لکه جمدي مونځ سړی د نارواو نه منع کوي. مړ مونځ نه، جمدي مونځ په عاجزۍ، د مونځ څه عاجزي ده د خدای دربار کې. خشوع قرآن شریف کې چې څومره د مونځ ذکر دی، نو ورسره خشوع او قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. هغه مسلمانان کامیاب دي چې په مونځ کې عاجزي کوي خدای پاک. د خشوع خضوع ولاړې، نو خشوع او خضوع دا د مونځ روح او ساه ده. زموږ خپل پیغمبر وایي، چاته د احسان تپوس کړی د ملایکې چې احسان څه ته وایي، وایي اعبد ربک کانک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. داسې د خدای عبادت کوله چې لکه ته چې خدای ویني او خدای تا ویني. که دومره تصور نشي کولی، نو دا عقیده خدای ده چې ما خدای ویني. نو که یو ړوند سړی د بادشاه دربار ته لاړ شي، نو دوی به د بادشاه د دربار خیال ساتي، په عاجزۍ به ولاړ وي. که دوی دا ووایي چې زه خو بادشاه نه وینم، نو د ټول جهان خلک به ورته وایي که ته بادشاه نه وینې، خو دا خو د بادشاه دربار دی او بادشاه خو تا ویني، ته خو د هغه په نظر کې. دغه شان زموږ د ړوند او د بوډو مثال دی. د خدای دربار ته چې راشو، نو په عاجزۍ به مونځ کوو. عاجزي معنا دا نه چې دومره تصور کوي چې خدای ته ولاړی، تاریکو سجده خدای ته کوو او په وس د دنیا خبرې زړه ته نه راوړی. که راغلې نو توجه دې بدلوه. نو چې مونځ کې عاجزي راشي، خشوع خضوع راشي، نو دغه مونځ جمدی دی. او که نه، مونږ چې ګوساړی شمېرئ او حساب کتاب کوي، نو خو مړ مونځ دی، هغه مونځ سړی اصلاح نه کوي. دا خلک وایي چې د یو دوه سړو بحث و په دې کې چې د جمع مونځ ښه که ځان له مونځ ښه. یو ګډبه و بل زرګرو. ګډبه ځان له مونځ ښه چې زر سړی سمبو ستړو ستومانه، او زرګر وایي د جمع مونځ ښه دی، زه پکې خپل حساب کتاب وکړم. نه، مونځ خو د جمع دی، او که د جمع مونځ وي نو تصور به خدای سره ساتي. نو هېڅ ساعت دومره خو سړی کولی شي چې زه چا ته ولاړی. دا مونځ ګورې ټولې خبرې دي د خدای پاک سره، خو مونږ یې په معنا نه پوهېږو.
إياك نعبد وإياك نستعين. خدای ستا عبادت کومنگا او خاصتانه امداد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم. خدای پنی غلار منگا قائم و دائم لره. صراط الذین انعمت علیهم داغ خلق لار چې تا په خپل احسانات کړی. پیغمبران دی، داغی اصحابان دی، اولیاء دا امت دی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. داغ خلق دا لار او دا نقش قدم نه مسافه چې کوم باندې تا خدای قهر نازل کړی دی او ستا لارې نه ده پېژندلې، ګمراهان دي. نو د ګمراهانو او د غضب شدو د لارې نه مې وساتي. خدای وایي زه ستا دعا ما قبوله کړه. نو الحمد کې اول د خدای صفت دی دې خپل عاجزي پیش کوي. نو چې سړی په داسې عاجزۍ لمونځ کوي، قسم دې د لمونځ جمدی دی او دا لمونځ د سړي اخلاق بدلوي. ما ورته ویلي یو تانیدار سره سړی میلاو شي او یو ګنټه نیم پس بیا میلاوېدلي، نو دوی په دغه وخت کې داسې کار نه کوي چې د حکومت او د تانیدار د منشې نه خلاف کوي. که نو په درېیم ځل به نه کوي، په څلورم ځل به اخر پرېږدي. بیا به زړه کې وایي دا چې دا تانیدار خو به ما ته ووایي چې زناوه د ورځې را سره څلور پنځه ځله ملاقات کې او ته مونږ پسې خبرې کوې او زمونږ د حکومت پسې نو شرمېږي به هغه به نه کوي. دغه شان د خدای دربار چې هغه لوی خدای سره ته خبرې کوې، نو دا خدای به ورته وایي چې اوس دی نه وکړه ما معاف کړې ده. نو بیا ولې کوي؟ نو بیا ولې کوي؟ نو اخر څومره بې حیا دی. نو که سړی ډېر بې حیا وي په اخره نو خبره به پوهېږي. نو دا لمونځ د سړي اصلاح کوي. قسم دې زمونږ خپل پیغمبر وایي او زمونږ کتابونه دي که د یو سړي ژوند معلومې نو لمونځ ته یې ګوره. که لمونځ یې کوم او صحیح لمونځ یې کوم، د ده به روژه صحیح وي، د ده به حج صحیح وي، د ده به زکات صحیح وي، د ده به مؤمنان درست وي. او که لمونځ یې نه کوو یې غلط کوو، هر څه اقرام دی. لمونځ کې عاجزي دا د مونږ روح دی. قسم دې داسې اولیاء کرام تېر شوي چې سړی حیران شي دا او درجو ته څوک رسېدلی شي. په بیان یې ورته کوو دا عبرت بطان یو دوی تابعي دی اروی ابن زبیر دا اخته یعقوب نو حکیمان ورته وایي دا اخته به درنه پرې کوو، خو تا نه به نشه درکوو. هغه وخت کې ساده نشه ته به نشه کوم. یاره زما خو دا وخت نه دی خوښ چې زه دې پکې د خدای د یاد د غافله شم دوی د نشه پروت. نو اکثر ته به در نصیب ته پرېږدو چې نشه نه برداشت شم. وایي زه به مانځه ته ودرېږم، نو مانځه کې زه په درد نه پرېږدم. نو هغې وخت کې به رانه به پرېږدي. وینه وتل د ډېرو عالمانو په دې چې اودس نه ماتوي. نو هغه وخت مانځه ته ودرېد او هغوی ته پرېکړه او د اوږد قدرې نه وکړو نه پرې پوهېږدو. نو چې په تاسې عاجزۍ او په تاسو د زړه په حاضرۍ د خدای دربار کې ولاړ وي. چیز دې خبر یو بزرګ دی د احمد د حسن بصري خلق ورته چغې کړې فاسیم بار ترو و بار ترم د خپل مونږ هغه برکات وکړو چې سلام مونږ درته په لوګي کې شو او وات نو یې صاحب چې تر چې په غوړې او جماعت په مو سره نو قسم دې نه په ور کې شي یا په لوګي کې شي از مونږ برای بان تصویر در بنگاه و کرم این چنین تصویر که دارم اصلا چه پخلو تصویر پجلو که خرش میره مداغی تصویر بسا سری وی زبان در فکر مدل در فکر زبان در ذکر مدل در فکر خانه چه حاصل دو نماز و پنجگانا پخلو ذکر که پجلو که در تو سودا که مددیو گل سنتو نروزی دا لیلا و مجنون خو مشهور عاشقان تیر شوی دی ریاض طرف ته تیر شوی دی نجر نو دې به عام سړی وګډباو باندې سیسي او لیلا ګنبانه ښکله وه په خولې په هر څیز کې داسې خلک پیدا کړي وو مثالي د عبرت نو دغه ګنبانه شانتې د باندې د عربو باندې رنګې خړې تورې جامې خرابې نو هغه وخت چې بس
یو ورځ یې لیلا د اوبو نه را روانه وه، نو دوی مجنون لیدله. بوس ور روان دی چې زه د خپله معشوقه وینم دی به راغلم. چې دی ور روان دی نو په لاره یو سړي لمونځ کوي او دی د هغه مخ کې تېر شو. هغه ته یې خیال نو چې عاجلې نه تللی دی، هغه تللی دی بیا خپل کور ته او دی ته واپس را روان. نو چې هغه سړي ته راورسېد، هغه مزګزار ته هغه سلام درلودو، دعا یې کوله. ده ته وایي مهلا یا قیس، عرب ورته وویل ودرېږه قیس. نوم یې قیس. ویې زناوره د ښځې عشق دومره نو لیونی کړی چې زما اوس کو ته زما مخکې تېر شه، د چا مخکې تېرېدل دومره ډېره ګناه. نو مجنون و اندازې هوښیارم او شاعرم، زه په دغه عشق کې مبتلا وم. هغه ورته وویل کاکاګي ته اوس کوې او ویې قسم مې که ستا مونځ شي. ویې ولې؟ ویې ما خو یو ښځه غوندې ذات ولیدله چې د هغې مینه زما ځای کړه. نو چې زه هغې له روانم، نه مې اسمان لیده، نه مې ځمکه لیدله، او نه مې دا ونې ونې لیدلې، او نه مې ته لیدلې چې تا مونځ کوو. که ته ما لیدلې وې زه به ستا مخکې نه مې تېر شوی، خو ما نه یې لیدلې. زما په نظر کې صرف هغه معشوقه وه. نو ستا دا مونځ څه دی؟ ما ښځې ولیدله او ښځې پسې روان وم، ځمکه اسمان مې لیده. نو ته خدای ته ونه حبیبي ذات ته او هغه سره د خبرې کولې، دا ستا مونځ څنګه مونځ ستا مونځ نه قبلېږي. نو زمونږ د عربي ادب کې یو کتاب دی، هغې کې دا بیانونه دی. هغې ته کتاب الاماني پنځه جلده کې کتاب، د دویم جلد کې دا د مجنون بیان یوسف حاتمي. نو د هغه شعرونه، د هغه عربي محاورې. د یو ځل د معشوقې د کور طرف ته روان وم، په اوښه خو لنګ به اوښه وه. نو بچې کور ته نو دی په اوښه سو چې واده. نو په دې ټولو ځناورو کې زیات خفه کېدونکي په بچي هغه اوښه ده. د ګوډو نه، د غوا نه، د سپو نه، د پیشوګانو نه، د هر شي نه د خپل بچي سره محبت زیاتي. جاړي اوښه جاړي، چغې وایي، سترګو نه اوښکې بهېږي. نو دې اوس په دې اوښه زور دی او بچي یې کور پرېښی دی. نو چې کومې پورې به بیدار و، نو چې لږ مهار په بیا لاس کې برابر و، نو اوښه به روانه وه. نو چې کله به د هغې ښځې تصور په ده راغی چې دا زه چلته روان یم، نو به لاس یې خو به یې کار پرېښود. نو لاس به یې سست شو، اما مهار به سست شو. نو د اوښې به ویې ګورې زما مالک ویده دی. نو اوښه به بیا واپس شو، ځکه بچې کور پاتې شو. نو چې لږ ساعت پس په دې بیا را بیدار شو، داسې به یې وکتل، ده په ویې زړه کې چې دا خو زه بیا خپل کلي ته راغلم. نو بیا به یې د اوښې مهار راواړو د معشوقې د کلي په طرف. نو چې کله پورې د دې ته ودخلو، خو اوښه به ټکې روانه. نو چې ده باندې د خان لارې د عشق، نو هغه چې لږ د لاس کې سست شو، نو هغه اوښه به ویې ګورې ویده وی. نو بیا به اوښه واپس شو. نو د درې ځله یې داسې چلو. ده به اوښه د کلي د معشوقې د کلي په طرف روانوله، اوښه به وروسته راغله. د اوښې نه یې راټوپ کړې او یو شعر یې ووایي عربۍ کې: هی هواناک فی قلبی قدامی الهوا فإني وإياه لمختلفان. زما معشوقه مخکې ده او د اوښې معشوقه مې وروسته ده. نو زما او د دې جوړ نه راځي. نو چې سړی خدای ته ولاړې او د خدای تصور یې په زړه کې، دغې مونځ ته مونځ وایي خدای باندې. او هغه مونځ چې سړی پکې خو سړی تړي او حساب کتاب پکې کوي، خدای هغه مونځګزار ته هلاک ویلی دی. خدای وایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. هلاک دي هغه مونځګزار چې د خپل مونځ نه غافل دي. غافله معنا دا چې په بدایل افنیت تړلی دی، په سوچونو او فکرونو یې بل طرف دی. نو خدای وایي دغې مونځګزارو لره هلاکت دی. نو دغه مونځ به څه اثر راسي؟ نو عاجزي دا د مونځ روح دی. د دې وجې نه انګریزي سره او کولو ولاړه خدای پاک په دا فقهای کرام وایي دا مونځ مکروه دي، ځکه دا د عاجزۍ او د تواضع نه خلاف دی. یا بې ضرورته کوټ پتلون کې چې لاندې شاته بدن ښکاري، یا لستوڼي اوچتې. قسم ګوره حکومت عدالت لچیزي خلک نو ټوپۍ په سر کې سوال غواړي او لستوڼي ښکته دي. هېڅوک ما داسې نه دي لیدلی چې لستوڼي اوچتې او سور لوس سر وي او انګریزۍ لاره یې پکې خوري او د دنیا یو عدالت د دوی
نو به خدای عدالت خدای بیدنو پکیدو خو پنسوشو بظاهره و داسې منځ خدای ته نیغ وخت چې په تکبر او په نشه کې ولاړی خدای ته عاجزي خوښله قسم دې که د سړي سرتوري خو پرېږدي یا په حج کې د حرام په وجه یا د عاجزۍ په شکل چې د شریعت د حکمونو مطابق سړی او خدای ته ولاړ وي نو خدای پاک یې خوښوي یعنې ټول فقهای کرام زمونږ د مذهب وایي چې لوڅ سر بلا ضرورته دی باندې منځ عبجت دی مکروه دی سر په ټول سنت دی نو چې سنت دی پرېښودو نو د منځ دی داسې مثال دی لکه د تپلي بخت د میخې سوټه چې د په شکل باران خوشي یا د ګنجي سر یا د نسواري خوله چې د خولې نه یې نسوار را روان وي په ګیره او د خولې نه یې ستا مونځي دقه شان یې د مونځ مثال دی نو یا الله رکړو په عاجزۍ خدای ته ودرېږئ په خپلې جامو کې اتمه پاره کې خدای وایي خذوا زینتکم عند کل مسجد په ښایسته جامو کې جومات ته ځه په خپلې د ادب د خدای د دربار لایق نو دغه مونځ سړي کې تبدیلي راولي او که د جنټلمینو مونځ وي چې لستوڼي اوچتې پتلون یې اغوستي شاته هر څه ښکاري او لوڅ سر انګریزي په لیه نشه کې نو دغې مونځ څه اثر دی ټیک ته اړه احساس دی که دا مونځونه چې مونږ کوو نو زموږ ښکلي پیغمبر ته چې خدای اوقات وښودل دا پنځه نو ورته وایي دا د انبیاو کرامو اوقاتو چې ستا نه مخکې کړي دي نو ته چې دا پنځه مونځونه وکړې د هغې ټولو پیغمبرانو د اوقاتو او د عبادتونو ثواب په خدای تعالی دی همدې مونځ چا کړی دی همدې ووایي آدم علیه السلام کړی د سبا چونکې د مونځ جمع د ماسپښین نه شروع شوې د ماسپښین نه خوا ماسپښین جمع اول شوې ده په مقدس مکې ځکه حضور پاک د معراج په شپه چې راغی نو هغه د سبا مونځ په بیت المقدس کې کوو نو د ماسپښین وخت له ملایکه راغله او بیا ورته د مونځ بیان کوي 2 ورځې راغله 15 وخته یو ځل 15 وخته بل یو ورځ یې ورته په اول وختونو کې مونځ وکړو او په دویمه ورځ یې ورته د هر وخت په اخر کې وکړو او ورته ویې دا د پیغمبرانو طریقه ده او ستا دا وخت د دې دواړو وختونو په منځ کې دی اول او اخر یې ورته وښوده نو اول به چې زموږ ښکلی پیغمبر کړی دی په وخت د ځمکې او ملایکه ونه راغلې ده هغه د ماسپښین مونځ ماسپښین مونځ په اول د پیغمبرانو کې اول ابراهیم علیه السلام کړی ابراهیم علیه السلام لوی پیغمبر دی او د جهان ټول قومونه یې مني یهودیان ورته پیغمبر وایي عیسایان ورته پیغمبر وایي هندوان ورته وایي چې څوک مذهب مني نه ابراهیم علیه السلام مني هغه یو دعا کړې ده وجعلني لسان صدق فی الآخرین خدایه پرستو قومونو کې زما ښه یاد پرېږدي موږ د ابراهیم علیه السلام زیارت سره نه کتلي زه ورغلی اوس د یهودو قبله غرض حبرون نو عیسایان وله راځي یهودیان وله راځي د جهان دا نور قومونه نو ابراهیم علیه السلام تاسې به اورېدلي چې خدای ورته د زوی د قربانۍ حکم وکړ او دا بیان 20مه پاره کې د سورت صافات په سوالونه یې د خدای نه وضوع غوښتې و د 80 کالو عمر کې چې د سړي ماشوم یوشي نو هغه ته به څومره ګران وي او خدای نه به مله داسې کړی چې د هغې مطلب دا دی چې خدای ستا سوالونه قبول کړل وایي رب هب لي من الصالحین خدای نیک بچی راکړي نو خدای وایي فبشرناه بغلام حلیم ما وی زه یو بردباره صبرناک زوی به درکړم نوم اسماعیل شو اسماعیل معنا خدای دا دعا واورېده او قبول یې کړه ایل خدای ته وایي اسماعیل خدای دعا واورېده او قبول یې نو چې په دومره عمر کې چې د 80 کاله عمر یې سړی بوډا او زوی والا خدای ورکړي په سوالونو هغه هم د دویمې ښځې نه د لومړۍ نه او بیا چې د پلار سره د ګرځېدو د ملاتړي شي 2 کالو چې پلار سره منډې وایي او بیا ورته خدای حکم راولېږي چې ده ټول په خپل لاس حلال کړه نو دا څومره ګرانه خبره یو خو تشه قصه یو عمل یې چې عمل ته یې راوباسم نو یو ځل ورته خود کې حکم راغی دویم ځل درېیم ځل
يقينون شباب يقوم نفضق موام نديد دقوة كما كما كرمك أولا لك مورا مالتوادي ملاقات لرانا تكو سيدة بحبرون كي أولا لك أولا مور بما كتو سيدنا من دمش كنت وطحكم رانا سيدا زويدة قرباني نمور te pabana boto de buzira de stare come che tu come chiamava tavon sella bosa matas carla alla vedersi anita noi ma shme zana sa tayar karawan alla macchina menata la tarawan io de shaitan saragat shoes ibrahim danse che ma shum veso pakko banale awar te zum de porda anda che uish Ben polisi ana mortam ko grawat. May Ismaila may Ibrahim. Pan passion veso pa ko balala da second. Zare pagda isteve sa munda. Ben dream de que Ismaila sa nam tarawat. Ta khabare ta tabla de kam khapose. Wena weda la rola mo wale uzvi gananai. Away sa mata da kudeho ka way sa da kudeho kung ne pati pag-isiri. Zamunda ng pagkamus. Ang Andrewa na kamayan ka ang tapong yung ang nakadeko ang tasyetang bekta sa magkanamautan mo. Dos tizi data mas pakinuwa. Na Ibrahim alayhi salam sa salur fikro. Awang dara. Zwi atano tugarana kinaw. Zaba zara singa kipdom jide alalga. Dem da jide ma shum de alekte. Asena ko mo manda gipchni huay. Be abasako. Dre dana. Chizawa pasara shamo de me alal ke udun tabrikhi. Namor sa versara ya ma. Susta pache besip. Ma kula hakaka ba na raustu. Saloma dana chibata kuda hukum ne chitabazehu. Pasakulu wadaktan. Henrungta. Al-Khalil. Nadamor de zamna guzana signakay. Ang dangayaw basino at kapte sa analka. Da salum abdot neo at sarok hikarito. No, jita noy. Na siyang taora senaryo nga seti. Nijita bedan wakiway. Si bachi mata mo da hutumra ka na sa taalalka. Ang awedena sa sinabrelo dun. Tabaso nilu. Kaya mo na hindi ara. إني أرى في المنام أني يدخلك فانظر ماذا ترى. بشي ما ممكن تقول تزت على لونس مستعسك يا أنت. أقول قال يا أبو كفر بعطوما ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا نطلع فلما أسلم هرجلت الوعرة نقضي هنكب تعمى دشو وضله للجبين عودين سكور بس بكر سملو عندك تجاركين هنا دعواسكين هنا وي وناديناه يا إبراهيم قد صدقت يا إنا كذلك ننزل المحسنين إن هذا لهو البلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا آية العاقلين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين كل بعمله وقضيوي دعم قضيبه قربان وطلعوني جنة والقربانية أعطاه سلام تمام تعصى أعطاه كل يانكار ما تقومون كتريحا فيحارك وتلك تعبيراتنا ما عرفوا كذا تسيولون بيري وترك إبراهيم عليه السلام أنا أقول يا بودا سالي هذا يوجد بيان على كيوان تنيوي لا نقول بنغاري تلدنا ما قتلوا على طودا وقتلنا يتيجون من كذاك دنا وقت تقولين نقول مالك نقول أجل لما أسبق النقد وأن دافي خشالش أصلوا لك أتمنى دول لا شكرا لك أهم كتب شيء ما بطولتين وين باش يجيب مكتب شعره على كيهون وين باش يبورت من مجورة شاتوزين ولا راسي سنورة ما دارت شبوري بسان دكاتوريشو ولا باش بام أنا سنورة كاتمون دماس بكين أنا قدرت الفخر أزمون بقيران دارن كاش كبير نشروا بابون ذكي هذا إبراهيم عليه السلام عبادة بشر سواد دلوركي
ليه guna masalah memang. Sesat ini sangat ini tulai tali zakat Islam. Cari zaman dapat hal kita ni. Nak boleh zakat korporasi, bukan korporasi. Percuma kira bari baik. Sepatutnya zakat bari ni lantai. معاملة وأقوله أجل ضرورة يسير اليمن ده الشرع ممكن عمر روحي جمان كسر الناس دي نعبر كادمون أبغى تصعب مشكلة كذا فرمش أمام دي سلور ديش بدم دي أطن دي وكمان تكمل أوقات آخر حدي أو سكان ومذكرة بأمر وين أمر روحي جبيه جوان كادمون زمي Mereka kuat berat hanya udah wesa wam pergi. Semua lek amal, atau semua wesa wam. Bangsa nak kasih deklarasi dasar bangsa kerja. Bahagian kiri sana, ada zakir harabi, jendela harabi. Nah, mana apa tu buat kerja kerja di perjalanan dia. Aku jemaah kini kau balance produksi gambar. Tanpa aku tidur nampak sekali vision okey. Kemudian pada dulu mana kena dapat teknologi. Ada kawan masalah apa sahaja bawa mengukur. Bala tu ada apa bahasa kecil dah waktu. Rezak taksimi. Barakatunan taksimi. Dah muda ke asal je ada hasil tak awal. Rasanya lek kena marah. Kita jangan beri berikan. Yang selalu dia zakat. Tak pada walau apa. وشوية حنفية وقامت نام كريم كتبقى جعفري شيء كتبقى حنفي وعندهوني جزء كتبقى باركونا من بينك هاي كان عمل إليك نظام الشيء تماما فالمذهب أهل السنة والجماعة كيف حنفي فارم بي أما كانوا يبقى وعنفنا الله قرشتيا جزء ذاتي مطلبا بحث الله زكاة بارسل إليه Beza mahal kan. Nizam kita jadi waktu mereka. Betul, bagi agak zakat perkusi. Ada hak dah keluaran. Mungkin ada masalah sebulan. Baca dan isi warga. Orang, perempuan, curian, ada makan dari bal macam. Awal hak dari. Sesuatu sebagai alam yang be ada bersama zakat pergi. Bangun dulu kita menggiliki. Sedayana nak cekle zakat abul lagi. Nak cekapel zakat pergi. Nakhled bersama badarkai. Ya zakat, ya sedarahme. Saya dia ketemu yang pakhre. Khur di zakat pergi. Nak wartawe zakat yang syar'i juga. Dia khur dah dekala ketarauran. Kami tahu siapa dalam mereka berbuat syariah. Ustaz berbuat zakat. Dan zakat terfana. Kami tahu jualan orang warga. Peli kedua berbalanya. Membaca zakat kemana jalan? Zakat kemana jantanin? Zakat tersebut malu. Soal teknologi. Tahu ada zakat. Kita zakat berbanding kiri. Zakat malumin Jakarta no mabagsan no patao. Musalman bana sharame no awal hak darur asal masala qada sallam ma zakat bijni sada ala rasul sada major gabu ta'lim da wafan afas da hada awla kan ke sesta da paturano islam awla mu jaman da'i yakhmas ke sai فهذا نخمش تونا جهاز تونا كني مرسلا موش مسألة بير ولا بعد يكوندا كسيود وغيرهم يفتولوي ما فلا تكنا الفرق كذا سؤال لا بتشكي كسان لا شاكلا سنسيو هذا إيش اللي تقوليات زكاة ولا واقع خير زكاة تمانا ستاب زكاة بيني شفقير أنت تمانا جبلا شدور رجل دي بس مرشي لا تأخذ ثاني Akhirnya sudah bagus. Nampak? Kalau saya begini agak apresiasi. Ada mencari zeta kasih curi lekas betul nanti. Mungkin lekas orang cara orang lain. Musik ini. Nama azur dia aja.
لکه سړی د زخم نه پکې راته او زخم یې وینه روانه وي نو د ده مونځ ورسره کېږي دی معذور دی عاجزه مهلک د مجنون مې وباسي د کور نه او ما څه نشته نو زه د بینک نه په قرض پیسې راغشتې شم په هغې کې سود دی به چې هغې پنګ کړه پیریان دي شي او یو نیمه بټه د شپې پریشانه کوي چې د کېږي آیات کرسي غواړي خدای پاک ورته د شیطانانو محفوظه ووایي او زه مو شو خدای د شیطان څه نه وایي نو دوی به قضا کوي که نه فرمه کوي نو چې دلته څومره یادي هغې قضا به وکړي شپږ کاله د هر مونځ سره یو مونځ وکړي نو دا نیت کې کوي چې خدایه اول مونځ د سبا چې زما په ذمه پاتې دی هغه مونځ ووایم الله اکبر هر مونځ سره متعاله وایي نو چې کوم کېږي بس هماغه کېږي به خو فرض چې سړي ته یاد وي نو نفل به نه کوي چې څوکونه په غیر اختیاره باندې کې راځي هغې خدای پاک څوک نه نیسي په کوشش دا کوه چې په څوکونه د قیام نه وباسي توجه مور که مور پلان ورته ووایي چې پلانکي ماما کره یا ترور کره مه ځه نو که هسې رانې خپل تعلق خراب وي نو خیر دې ځانونه او که د ګناه د وجې نه چې هغوی مجرمان دي روزي حرامه ده نو بیا مور پلار حکمون او چې هسې در باندې صله رحمي ختموي نو دا د شرع نه خلاف خبره کوي د شرع نه خلاف خبره ده چې عملنې نشته دا چې هغې علم حاصل کړه در چې جیب ته لاړ شي دا حدیث شریف نه ده که دا هسې د خلقو لفظ ده حضور پاک دا نه دی ویلی هغه په دروغ وایي دا هسې یو محاوره ده چې علم حاصل کړه در چې چین ته پکې تللی راشي نو یو محاوره ده عربي هغوی نه دی ویلی ده چین کې څو چې هغه چین یاد کړ چین د مسلمانانو ملک اوسه او اوس هم د مسلمانانو نه چین کې څه شی خپلې مور ته خپلو چاچیګانو ته او خپلو زنانو ته قرآن شریف په ختم کې او روسي میرګې ډېر کړي د کور لمونځ کوئ زنانه درپسې ولاړې ما خپله مور پلار ته کړی نو مور به یې ولاړې خویندې دې ولاړې و زنانه به د نارینو نه وروسته ولاړ چې مور پلار دې نه به یو ځای نه ودرېږي پلار به دې مخکې که یو کس یې تا سره دې متصل او مور به دې وروسته ولاړه او قرآن شریف ورته ورور په کور کې ثواب دی یو سړي منښته کړې وه که دا ګناه مې وکړه په یو میاشت روژې به نیسم او ګناهونه دې زیات شي منښته ښه کار نه دی خو که روژې دې ویشي یو میاشت ونیسي او که نشي ونی دا منښت حق دا دی چې لس مسکینانو ته ډوډۍ والی یا لس مسکینانو ته جامې والی یا درې روژې نیسم د منښت د ماتولو په سلسله کې د منښت حکم لکه د قسم نو قسم کې دغه سلونه دي دا دی چې منښت ته سړی نشي کولی نو ولې که نه مونځ یې مکروه دی مونځ یې وشو څه مذهبونه والا روایت نه د قرآن شریف نه به نه ورکړي بیان وایي دوی زه عمرې لازم خو حج ته مې اراده پاتې کېدو حج دې کېږي که پاتې شوی په د اسلامي حکومت د اسلامي قوانینو پابندۍ احترام پکار ځکه که داسې لاړ شي نو هغوی ته مصیبتونه جوړېږي بیا د چا کار کې اغلا کوي او څوک څه کوي څوک څه کوي نو دا پابندي دا زده شي چې د عمرې په نیت لاړ شي او که بس بیا راغله یا حج ته لاړ شه نو حج کې عمره هم کېږي حج هم کېږي او د دروغو ځان ساتل داسې کار نه دی عمر سے بیانات کہو چې حج به ختم شو یا اهل الیمن یمن کو ویا اهل الشام شام کو ویا اهل مصر مصر کو یا د یمن خلق زې یمن ته او د شام خلق زې شام ته او د مصر خلق زې مصر ته د مکې خلق مکه ته زه چې د پاک نه څوک راغلي وي زه په مخم نو چې حکومت دا پابندي لګولې چې نه به پاتې کېږي بیا به نه پاتې کېږي چې څوک قرآن شریف دا نو په شکل وایي العلی پکې کوي نو شریف هغه په سړی تبلیغ خوش آواز وایي
هذا قواعد وتعبتي ونظام بدي خبر وقرآن الشريف تعطوي كذا عربت الإدوائين عربت سندوي قرآن الشريف على شارونه يومي بتنجون ربط السفدرات بس كنت شاف خبره وكل اشتياق وتسمع توكي جنا لو جاب قتل كل زمان من بجي كل أبو مريانة لكل تيوسلو ببارك كرسي ببارك شو لان كان أخوك جنبه مثلا أوديك يفهمك كردار بغدير وجل بكاندي بعد إسلام لخارج درسلو بنلوش دولس برياني لكل ما بچانا دا قتل حكم كله نجي ذات الإسلام لخارج يوم شاب دروب لكل خطة بدعات ببكي غلطة ببكي فبغلطو چاما كله كبراتم خلقي دا ضروري كمان ضروري وشيء بدينه مريان الضروري أنا ضروري يجي بشكل صعب نلاقو مسألة بيانا جبان مسألة كتار داخلنا كسرين يا دم جفلات كي كتار إذا كسكوا ويودا كذا كاون مرش كذا وين كذا كاون دا تربورانو سرو سيجون معلي سياسكون سندلا نعم أنا جالس كذا نوسي بيجي جالس ليني كارجي Anunam Karnada, Raziba Kalmor Plan Jarabosi. Took the Perahound that Trebazis are in the Kota Balabu Vesha. Sinuva Lisarana, the portable single more plaza, the Hound, the road of the Tarpura, of Taldana, the Hound, the road and the shoe say they are some. Chario, the Carta Soglavano, the Chario will be more consideration than his army. Ang oras dami niyo, siwabing mo tandi. Nandaro, white. Nagaling ba? Kami niyang taro, white. Na mawili ko na yung tsata mo na tanda. Awahago na kurena po. Kasi pagpunyan niyo ako, tali na ako daw. Actually, alam tayo siya masalama. Bi, baga, abe, vedante, katamkele, shirke, katamkele. Kaya ko ba kabunong tasimay ko na namanan ko. Tutta bago masalong isang ina. Ay pasakya iso para kakilkilina. Kaya sakpira de amal video ko. Nagkaprestan ko, alam mo, direct trail bandila. Ang pasakya ko na. Magdana ay alaki, dahil sila ayaw zariyan ko yung na nagkuna. Nanda si Wahabia, ako musalmanan ko. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab musalmano. Tsaka ka, perwil. Amo tanto da jahil na makabalin. Tapos jahil na siya naiinit. Chavez yung sutpur sa padukan kita mo. Mga makar singale. Kadang tamalo mo itipur amatani da subin. Nalaya kung tagawa sa amin gawa na ugaling. Tapos pwede siya. Siya tapos sa isa na ka. Chavez kapag janaza ki siya surat e patu. Hawi alhamdulillah. Rawa. Kaya mo masago alam mga may. Si doa pa kinahangan. Mukhachayo no rawana zaka sama gagudu kirana. Zakala na kata pa janaza kiyo. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaniyang banbasan. Kaniyang ajar ang espirisin na. Ajar patayin eh. Ako sa dayjago na kabul chalukay. Nagupi ajar wali. Pagkachawan bangkete. Babaga talag tamad na siya aman daw kuman zaman na tapos de. Zaka ko kinawazulim na mo shirin. كجامع تقريبا على طبيعة على الرأيون على قصة سيد الوزير من السيوين فكان بعد دفعات وجبريل يشبك وي نزفر شامنين خبات أنا بعرف موارد مع بصال ذكر وظيفين لسنتنا قصد عام ولا ما قال دفعة القدر وما تتبع يعني ما عندهم يكذب كفرقنا بتسوق ترجيات سواء أو ولا خبر دار Sunat ziat aham di. Ziat mu'ankad di. Makay kung napas sunat ka, sunat na napas ko agana o zikara o zikita. Dahwa kabaral. Kanya nga pala kabaral takala. O gana ba? Chikang masa napas sunat yun sunat o kasi kada ziat aham. Ang benos to zikara ka nga. Klanki bulaga. Ito ko niya. Ibn Abbas dari bertafsir gue sudah ibadat tafarikh sih ada farah tapanasab mafdeh taudrenya wa ila rabbuka farghab khudaina swala
مش عبادت د پارش نه خدای په سپارل پکار ځکه د خدای د حق دی جوړونه وکړو نه عبادت په وسیله کې بیا جوړ شي چې خدای دا عبادت د ستاسو رضا لپاره کړی دی ته د دې ټول عبادت د اخر لماته مشکل حل کړي ځکه سوال په عبادت کې سلو بدونه نه اړ عبادت په خدای پاک ته پېښې په دربار نو چې ټول عبادت کې به کاوه فکر ته چې په کې پرسیدا غواړه دا چې رسېدو دا څه پسند نه چې رومانو د کوپا کاولاس دا اما کور خبرس رنبه ازان جوشي فواس کاروبار مر فکر او حرام دل د خپلې د باندې پرسي چې خپلې باندې شي کاروبار حرام او دا مخکې باندې تنویر ده چې پیاره شروع کې او د خپلې باندې ارسه پندې شي الله محمد بن سنگل الله محمد بن الله عبد الله كده محمد سعودتوع الله محمد بن دعوة غرنم تمور سړی ته ونی چې ګور او پرایا نه د مور خبره پدې کې منل نشته د شرع چې خلاف خبره هغه کې د مور بلا خبره منل نشته دا راکه چې امریکا ته مزرم کوي امریکا خدای هلاکت دا نه چې منګل خدای زه زمارکه مسلمانان د غیر تکلیفونو نه مو خدای زمون د حاکمانو د غیرت پیدا کړي قالوا لذنكو ذا شيخ الحديث مولانا محمد حسن جان صاحب دا 332 نمبر کیسٹ ڈک شو